السلام علیکم دوستانو یو ډیر خسته موضوع ده تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ د نورو دوستانو سره شریک کړه ایگزیکټ ټیکس د وټلو مالیه څه شی دی او ولې د مهاجرینو لپاره مهم دی که تاسو په کاناډا یا امریکا کې ژوند کوئ او پلان لرئ چې بل هیواد ته کډه شئ یا د اوږدې مودې لپاره ووځئ نو ښایي تاسو ایگزیکټ ټیکس له قانون سره مخ شئ د هیواد ایگزیکټ ټیکس د پرېښودو فیس یا جریمه نه دی حکومت په ځینو مواردو کې تاسې فرض کوي چې تاسو خپلې ځینې پانګونې او شتمنۍ د وتلو څخه مخکې پلورلې دي که څه هم په حقیقت کې مو نه وي پلورلی په دې اساس که ستاسو د پانګونې ارزښت لوړ شوی وي نو د ګټې یعنې کیپیټل ګاین پر بنسټ مالیه محاسبه کیدی شي ممکن شامل شي اسټاکونه او پانګونه هغه شتمنۍ چې ارزښت یې زیات شوی وي اوسي عموما نه شاملیږي تر ایستلو یعنې RRSAP پورې په ډیرو مواردو کې یا TFSA په کاناډا کې ځینې املاک چې ځانګړی مالیاتي قوانین لري ولې مهمه ده دا ولې مهم ده ډیر مهاجران له مخکې پلان نه جوړوي او وروسته له غیر متوقع مالیاتي مکلفیتونو سره مخ کیږي که تاسو پانګونه یعنې سوداګرۍ یا د ارزښت لوړېدونکې شتمنۍ لرئ نو د هیواد پرېښودو مخکې له یو مالیاتي متخصص سره مشوره کول ډیر مهم دی نو دغه د ایگزیکټ ټیکس په نامه دغه دی که چېرته تاسو غواړئ هیواد پرېږدئ یو څو مودو د خطره تاسو نه راځئ بیرته امریکې ته یا کاناډا ته همداسې نورو اروپایي هیوادونو ته تاسو باید دغه وکړئ څه ورته وایي ایگزیکټ ټیکس دغه وکړئ د امریکا او کاناډا د ایگزیکټ ټیکس قوانین یو شان نه دی د هر هیواد مقررات جلا دی او باید د خپل حلال لپاره له مسلکي مالیاتي صلاحکار سره مشوره وشي یعنې مثال که چېرته تاسو هیواد پرېږدئ او یو دې ځای نه ځئ یو زیاتې مودې د خطره بل ځای ته ځئ او هغه وخت بیا تاسو باید د ایگزیکټ ټیکس باید فعال کړئ دا هغه خلکو د سره تاسو باید مشوره واخلئ چې هغوی دغه مالیاتي برخه کې یعنې ډیره تجربه لري هغوی سره باید تاسو دغه په اړه بیا مشوره وکړئ هر کله چې تاسو هیواد پرېږدئ یعنې کیدی شي چې یو کال نه زیات یا 2 کاله یا 3 کاله ته هغه وخت کې تاسو باید د ایگزیکټ ټیکس څخه تاسو استفاده وکړئ که چېرته دغه تاسو ونه کړئ نو شاید تاسو باندې جریمه هم راشي شاید تاسو باندې همداسې نور کوم قوانین مقررات چې شته دي هغه تاسو باندې راشي باید تاسو د دولت خبر کړئ چې موږ زه ځمه دومره وخت تېرومه بیرون او بیا دومره په دغه وخت کې زه بیرته راځم نو هغې د خطره دا ډېر ضروري دی چې تاسو باید حکومت ته ایگزیکټ ټیکس دغه ورکړئ څه ورته وایي احوال ورکړئ تر څو هغې ستاسو د بودوبار څخه خبر اوسي چې ته چېرته ژوند کوئ او څومره مودې دپاره هلته او کله به ته هغې ځای نه راځئ نو دغې د خطره دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې تاسو باید دا جدي ونیسئ او که چېرته هر ستاسو ملګری دوستان فامیل همداسې نور کسان د زیات مودو د خطره امریکا کاناډا څخه وځي نو باید ایگزیکټ ټیکس فایل کړي مننه ژوندي اوسئ دا یو ډېر مهم معلومات دی تر اوسه پورې فکر نه کوم چې افغانانو ته دغه په اړه معلومات وسي خو ما دا ویډیو درته جوړ کړ تاسو کولی شئ چې د نورو دوستانو سره دا ویډیو شریک شي تر څو دغې خبر څخه باخبر اوسي سلام علیکم